السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو نن ورځ به مونږ کې وپېژنو چې کې څنګه او چیرې استعمالیږي. د کې توری دا توری د کاف غږ افاده کوي یا غږ ورکوي یا اواز پیدا کوي. د کاف د کلمو په پیل کې له ان څخه د مخه نه ادا کیږي، لکه کیل. دوستانو په دې ځای کې د کاف غږ ورکوي، نو ځکه چې موږ په تعریف کې وویل د کې توری دا توری د کاف غږ ورکوي. په دې کلمه کې د کاف غږ یا اواز ورکوي یا غږ افاده کوي. کیل کیل یعنی وژل. په دې کلمه کې هم دوستانو د کاف اواز یا غږ افاده کوي یا غږ ورکوي. کایند کایند مهربان. نی دوستانو لکه مونږ چې څنګه په تعریف کې وایو د کلمو په پیل کې له ان څخه د مخه نه ادا کیږي. دوستانو د کې توری ان ده، له ان څخه مخکې کې ده. دوستانو کې نه تلفظ کیږي، نو مونږ وایو نی. کې خاموشه سو دوستانو، کې هیڅ اواز نه ورکوي، ځکه مونږ وویل د کلمو په پیل کې له ان څخه د مخه نه ادا کیږي. دوستانو ان ده، له ان څخه مخکې کې ده، نو کې خاموشه ده. یعنی نی نی دوستانو زنګون. نالج پوهه یا علم. دوستانو له ان څخه مخکې کې ده، نو له ان څخه د مخه کې نه تلفظ کیږي، نه ادا کیږي، نه یې سو وایي، نو دې دوستانو کې چې سو هغه خاموشه سوه. نالج نالج یعنی علم یا پوهه. دوستانو په دا کیل کایند نی نالج دې باندې یو سنټنس ما هم جوړ کړی دوستانو، چې مونږ د سنټنس په مابین کې یا پوره یوه کلمه لیکلې وي، د هغه په مابین کې چیرې دا توري راسي موږ هم پېژندلی سو ډېر په اسانۍ سره. کیل یعنی وژل. کیل یعنی وژل. Allah does not allow us to kill human beings. خدای موږ ته اجازه نه راکوي چې انسانان ووژنو. Allah does not allow us to kill human beings. خدای یا الله موږ ته اجازه نه راکوي چې انسانان ووژنو. دوستانو زموږ مقصد دا ده چې موږ د کې توری وپېژنو. کیل یعنی وژل. کایند مهربان. دلته هم دوستانو کې ده کاف اواز ورکوي، لکه کایند مهربان. A Muslim should always be kind because Allah loves kind people. A Muslim should always be kind because Allah loves kind people. یو مسلمان باید تل مهربانه وي، ځکه چې الله تعالی مهربانه خلک خوښوي. دوستانو مونږ کې ډیره په وضاحت سره انشاءالله وپېژندله. کې یعنی کاف د کاف اواز ورکوي، لکه کایند. دوستانو مونږ پرونان هم ویل، په دغه کلمو کې له مونږ سره د پرونان مدد هم کیدای سي، پرونان هم موږ زده کوی سو. نی زنګون. My friend has been in his knee. Pray for him. My friend has been in his knee. Pray for him. زما ملګری د زنګون درد لري، د هغه لپاره دعا وکړه. My friend has been in his knee. Pray for him.
زما ملګری د زنګون درد لري د هغه لپاره دعا وکړه. knowledge پوه یا علم. knowledge is the greatest power in the world. Without knowledge we are nothing. knowledge is the greatest power in the world. Without knowledge we are nothing. پوه په نړۍ کې تر ټولو لوی ځواک دی. پرته له پوهې موږ هیڅ نه یو. دوستانو دا و د نن ورځ درس. الله دې وکړي ستاسو د خوښ ول وګرځېږي. چینل دوست لایک سبسکرایب او شیر کړئ.